همدې ته ورته پیښه د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالي د سیګاني په کلي کې د مازیګر 4:30 بجې شاوخوا چې د کرکټ په لوبغاړو باندې مو ځانمرګي برید وکړل او تر 1500 زیات ماشومان او بیګناه افغانانو په شهادت ورسول. د پرون کرکټ آرام او د نن کرکټ حلال دغه روایت له کومه ماته پیدا کولی شي؟ یا د کرکټ په لوبغاړو باندې برید کړی که چېرته ما دلته درواغ ویلی دي لونګین د دغې پکتیکا ولایت هغه راوله او فدا محمد د لاړ سه لونګین په لاس واچې لونګین منی سو درېږه صبر وکړه. د کرکټ کوم لوبغاړی شهید شوی دی یو نوم راته واخله. د کرکټ د ولسوالیو ترمنځ یوه کلیوالي ګوره غوږ راته ونیسېږه په دې کې داسې نړیوال جام نه لوبېدل. په دې کې د ولسوالیو د دغې یا د ولایت د ولسوالیو ځوانان چې دلته دوی د خپلمنځي یوه لوبه جوړه کړې وله او د دې خپلمنځي یو ټیمونه په خپل منځ کې سره جوړ کړي ول او همدغه ټیمونه والیبال ټیم د والیبال میچ اربکیانو خپلو کې سره لوبه کوله هغه ماشومان سوسی ده. ښه ولسوال صاحب محترم نور څنګه طبیعت دې څنګه ده؟ کوم ملک کې اوسېږې؟ امریکا کې د ټرمپ خوا کې اوسېږي. ولسوال صاحب چیرته اوسېږې له خیر او څه وخت راځئ؟ کوم ملک کې اوسېږې؟ زه په برازیل کې اوسېږم او له برازیله به انشاءالله تعالی د جګړې اعلان درته کوم. برازیل کې سبزي په څو ده؟ هلته بینډۍ په څو دي؟ پالک په څو ده؟ قیمتي څنګه ده؟ هوا څنګه ده؟ برازیل خو یو ډیر ښه هیواد ده او هغه هم انسانیت ته درناوی لري هم خپل هیواد او قدرونو ته درناوی لري. او سبزي انګور کیلو په څو دي په برازیل کې؟ بینډۍ په څو دي؟ پسراتیرسا لوبیا په څو ده؟ دغه شیان هلته قیمتي خو به نه وي. زه نه هلته سوپر مارکیټ لرم او نه کوم د منډیي کور ته سودا مودا نه راوړې؟ کور ته سودا مودا نه راوړې که تنها برګرو ته ناست دی؟ موږ چې یو هلته هر څه په خپله باندې هغه ټکنالوژي ده دا نه ده چې علم ته مباح وایي او هلته هر څه کور ته درته راوړل کېږي. یعنې هر څه چې غواړې هغه ټکنالوژي ده پرمختللي هیوادونه دي هغه هم داسې نه دي لکه تاسو د افغانستان علم مباح. خو دا سبزي خو به خورې که نه؟ مایک مه بندوه. سبزي خو به خورې که نه؟ خو په یو شي کې به راځي یا په ټکنالوژي کې راځي یا په کراچۍ کې راځي یا په بایسکل یا په موټرسایکل راځي خو ته چې پیسې ورکوې د یو کیلو بینډۍ څو روپۍ درنه اخلي؟ اوس دغه موضوع مهمه نه وي چې ته له ما نه د بینډۍ پوښتنه کوې. مهمه به دا وي چې ما ورته د افغانستان په اوسني حالاتو باندې بحث وکړو. د بینډۍ د نرخ لپاره نه یم درته ولسوال صاحب محترم زه غواړم برازیل ته سبزي میوه د افغانستان ویسم نو د په خاطر ته باید ما ته معلومات راکړې تر څو د افغانستان د سبزیو د میوو دپاره هلته موږ بازار پیدا کړو. پالک ګېډۍ په څو دي هلته ګندنه پیدا کېږي؟ ګوریا د افغانستان دروازې هم داسې ورباندې کړي دي طالب پښتون کې نه افغانستان تجارتي لارې پیدا کړي. نه اوس دا د سبزۍ ریټ ما ته ولې نه وایې؟ انار هلته کیلو په څو دي؟ د افغانستان انار برازیل کې پیدا کېږي؟ دا پوښتنه باید تاسو پنجاب کې وکړئ ځکه ستاسو د پنجاب له لارې انتقالوي. ښه نو هلته په څو د نرخ څو د سبزیو نرخ څو ده هلته؟ خو دغه پوښتنه باید ته لومړی د افغان ته اوس ماته د سبزي ریټ نه وایې دلته راغلی په سیاست غږېږې. ته له بینډیو نه یې خبر، ته له پالکو نه یې خبر، ته نه پوهېږم چې په برازیل کې غول خورې که ډوډۍ خورې. دومره معلومات خو ماته راکړه من حیث او د افغانستان قدر چې هلته بینډۍ په څو دي؟ هلته سبزي په څو ده؟ بیخ دې وځه. وای یوه پوښتنه مې بل پاتې سوله. ولسوال صاحب ته ریکویسټ وکړه زه تا بیا جګوم د تا سره یوه بله پوښتنه هم پاتې سوله. وا وروره خو بحث مې ورسره وکړو نو خدای ما ویلي چې داسې دي چې شخ شخ بریتونه به وي څه رقم سړی قسم په خدای ما ویلي او نمونه شی به وي پوه شوې خبر نه وم چې دا د بواسیرو مریض د زوی مړی لاله ځینې ما یو ولکۍ زوی د هغه هم پې غټ ده
او که خولي هغه په سر کې بیخي داسې ببرشیر به ښکارېده پسې نه ما داسې خلکو سره خدای ته وګورئ په سیاست مه غږېږئ دې خلکو سره په سبزۍ غږېږئ په بینډیو غږېږئ په کچالو غږېږئ په پالکو غږېږئ دا تاسو دلته موږ ته سیاست مدار که ګیر او برید د دواړه خریلي نه د هې معلومات کیږي نه د هو معلومات کیږي نه پوهېږم چې دا خوله وه که دا خوله خو برید لري ګیره لري ولا ما ویل دا به څه پوخ عمر والا سړی به ته دا راسه ولسوال څه لکه چنګښه دی شاید ته راسه زړګی والا دومره ښه سړی ده په خدای دغه ده چټي له موږ نه خوږ خدای هغه سودا خرڅوله سودا د پنمایي کې پرېښوده خدا داسې ګراني اچوله ولسوال صاحب چې اوس هم خپل ناست نیم ساعت کې سینګار نه برابرې ده ولسوال صاحب سهار جي ته درځي د واتساپ کې زنګ مو وای د خدای بندګان ولسوال صاحب سهار بحث ته درځي د خدای روی کوي د سر د سبزي پاړه د بینډیو پاړه د کوکینګ پاړه د اګیو پاړه د لاس لونګین ته لاس واچي لونګین پرېږ دلته ما سره راګي په سر د صابون په ما ګرانه نرمه پښتنه ما ویل سره کوم برید به سره کوم چهره به سو وحشتناکه چهره بلري ولا که چنګښه دی شاید سټیکرای ور په سار کې کشیرینې سره فرق خصوص زما مسلمان نه یم دا چی شی وو څلوېښت لکه کلدارې په وخت کې د رشوت اخیستی و د دوو قومونو ترمنځ په ځمکه باندې جنجال و 40 لک روپۍ د رشوت اخیستی و دا اوس مستند اسناد موجود دي دا یو تر ټولو پاک ځان ته وایي که په ما باندې دا خبره چا ثابته کړه وایي زه ځان مړ کړم وروره دا په رښتې نه وې دوی د امریکانو سپي له ځانو جوړ کړي وو دوی چې د سیکس او د ډرګ زامن رشوت څه معنا لري ته باید دا یو نیک مسلمان هلته په ولسوالۍ کې ناست خو ټوله ورځ مدرسې بمبار که علما ته زنګونې واچوه بندیخانو ته یې واچوه کورونه یې بمبار که دلته بیا راسې له سویزرلینډ نه ما ته انلاین یې وروره له هغه ځای نه بیا کاشکې د برید درلودی زه دې راته تاو کړی وای مجبوره غوږونه دې تاو کې کینه سړی د سړی چې داسې دم لکه چې موقتي حکومت اعلان کړی جنرال صاحب نه داسې دا ښه چې په خدای که ماته دا شی خوند راکوي چې زه یو څوک بې عزته کړم خو چې یو سړی درته د چا خبره وایي د کوم هلک نوم موټی و چا وهلی و بیا سړی مجبوره سي چې بیا یې ووهي خدای ګیسته بیا پاریو د له خیره سره پاریو نه دا د نه سړي زامن دي راسې دلته زه ولسوال یم او قسم مې دې په خدای وي نه دې د مشر توهین کوم نه به توهین کوې بالکل اجازه نه در کوم ما ته مشران ما سرې کړي دلته مې یو مشر دلته مې بل مشر خدای مو غرق نه کړي پرېږده ولسوال صاحب راوخېزه راځه ولسوال صاحب راسه جرګه به درولېږم راسه قربان ته راسه تا نه مې یو بل سوال پاتې شي خپل سر ته یو څوک ورکړم چې تا ولې تا په هغه کتاب په وخت کې دومره ښه فکر کړی دی ما موضوع په خدای دې خلکو نه سختې پوښتنې مه کوئ نرم ولسوال صاحب محترم هلته بینډۍ پسې دي هلته انټرنټ ده هلته وروره پرمختللې دنیا ده هلته داسې ده خو دا پیسې خو به ورکوې که نه ما ته د کچالو ریټ ووایه ما ته د پالکو ریټ ووایه ما ته د باټینګړو ریټ ووایه ما ته د رومیانو ریټ ووایه چې هلته زه بزنس شروع کړم د افغانستان سبزي ولګم جنرال صاحب چې یو سړي ته په خپل عمر کې کله خپلې ښځې ته شی نه راوړی نو هغه به وروسته کله پوه شي خپلې کورنۍ هم هلته ورته اخیستله اوس به مغازي ورته اخلي به لیډل ته مارکیټ ته یا سوپر مارکیټ ته یا ټسکو ته قسم د مایل دا به ډیره خطرناکه کواره لري او داسې رقم بلا به دا خو چې راووت وایي هغه جبار وایي داسې خولې یې نیولې لکه د هم کامره خلاصه کړه اوس څنګه کامره خلاص زه یو طرف ته سولم ما خیلی زه جبار خیل چې راوویسته بیخي داسې ناتعجبه قواره وه نو دا چې اوس په دې سر په سوک نه وهې چی شی ورسره کوې دا اوس چی شی وو اوس شیخه کاری دی اوس کوم جنرال صاحب شیخ منې ولسواله والله اوس یې جرګه هم درولېږم که د ما لایف ته راسې
جرګه سپینګیري در وګورم ولاکه راسه بل ورځ چټي نه ویلې وای زه دا اوسنۍ چهره چاته نه ښکاره کوم په دا لایف کې ما ویلې دا خو خبره وي شخ برید به پریخي اوس به مسلمان ته یا به ګیره به د کړي دا خو اوس څه شی اول چې زه د برطانیې رئیس جمهور سم او دای ما ته وایي چې ته ماته د برطانیې طبیعت راکړه یا د پاسپورټ رئیس یا د تذکرو زه باور په خدای که زه به ورته وایم چې ته هې که های ځکه دغسې نه ښکاري چې دا اوس څه شی ده ته ولې عافیت حفه زه تا ته عافیت حفه وایه خدای دې خوار نه ولا دغه شیخ د جنرال صاحب یوه خبره ده ګورئ دغه هغه به موږ د کلي یو ملا صاحب و که نه هغه به دغه هلکان چې چا به ږیره او برید پاک چا وخریل نو بیا به ورته وایي چې والکه ته خو نه چرګ شوې او نه چرګه شوې نه د اذان وکړه نه د هګۍ واچوله اوس ښه چې نر وي خو یا بریتونه وي یا ږیره وي که ږیره نه پرېږدي بریتونه خو پرېږده که بیا بریتونه نه پرېږدي ږیره پرېږده نو مسلمانه چې دا ټول هر څه سره چت او پت کې بیا په نظامي بخش کې خو باید یو بریتوار وي باید بریتي وي تر څو په چا باندې خو افغانستان کې امریکایانو برید پرېښوده وایي داسې نه چې څوک هم جوارو ته کې پوست که په خدای چې دا اوس په جنګ کې مخامخ شي دا نه په خدای که توهین ورته کوو قسم په خدای که زه په ده ډاز وکړم چې دا ما سره جنګ کې مخامخ شي ډایرکټ اسلحه ورته ږدم ورته تسلیم ځکه زه مونږ خو زنانه نه ولو دا ته ما د دې جنرال صاحب سړی کوس کیسې هغه ولې کې دې کوس کړی وای بیا ولې مې کوس کړی وای دا دومره د سبزۍ ریټونه به ما چا نه پوښتنه کوه خدای دې غرقه د بساریا سبزی یې ما درته ویلي وو د لندن د برازیل ته له برازیل نه څه خبرې چې هلته څه شی دي دا ټیزان له ډاره خپل ملک هم نسي راته ښودلی بیچاره اوبه لري نه برازیل کې نه ده لا اوسه پورې په سفر کې ده دا رسېدلی نه ده نه دته اوس ما چې خبره اسناد درښیم وایي زه دومره کوشش کوم چې تا ځان ته راواړوم وایي ته غلط شوی یې ته افراطي شوی یې زه کوشش کوم چې تا ته هغه اسناد وښیم وایي 3 ورځې بعد زه در روان یم دوبۍ ته شاهینه جنرال صاحب کوم یو بل راپورته که ملګرو د لایک ته زور ورکړي که نه ظالمانو چې دغه شاهینه څه ویلې د ما صفتونه یې کول څنګه زه خو ورته 2021 نه یم خدای دې بیخ شین که ودرېږه نسته دلته څوک درته راجي کمه ملګرو د شیشې ته زور ورکړي چې دا لایف لږ جالبه سي عاپې ته حاپه وایه راغلی دلته مونږ سره ډاز او غاب دې شروع کړی ځه ورکسه سبزي ریټ راته جنرال صاحب دوی سره نورې کومې خبرې نشته فقط د یو شي نه سخت خفه دي فقط یو خبره کوي ولې جنرال ورته وایي تاسو بس دا خبره کوي ولې جنرال ورته وایي چې ما ته جنرال مه وایي زه د غواګانو والا یم زه ګوجر یم زه کوچه یم نو دا خلک خو خولې نسي ما ته وایي چې راته وایي وروره زه نه یم جنرال what is this is the غواګانو ګوجر په چی شي په پښتو درته وایم پارسي درته وایم په انګلیسي درته وایم خدا خو ته وایي خدا خو ته وایي اوس باندې بیا جنرال چا راته ویلې وای نور به ځان ته جنرال نه وایم مال بالکل صحیح ده چې ورته وایي جنرال صاحب په مخه دې ښه مال اول به زه یې تا خوله ماته کړم خلک زیادت کړي سلامونه جنرال صاحب محترمه وعلیکم السلام وعلیکم ستړی مسې جوړې خیرات د کراني ده مننه جار سم ته شی په خیر قرارې د خیر پیراتي یو لیکلي جنرال صاحب شیرینۍ چیرې ده زه وروره کابل کې یم هغه به فارم کې نو بل چېرته خو نه ده خو وتای خو نسي جنرال صاحب فارم دې چېرته ده په لوګر کې ده که په کابل کې جنرال صاحب لوګر شریف کې ده کیسې دغه داسې د کرکټ میچ یې ګټلی دلته یو بل حرامي راغی د سبزۍ پوښتنې مې ترې کولې وروره ایسته کیلا سو دا خو ستره بریا ده جنرال صاحب دا خو موږ تاسو دپاره د ګور دپاره د خوشحالۍ ورځ نه ده خود نو بالکل د خوشحالۍ ورځ ده وروره چې بده خبر نه وه داسې
مست اتاڼ به مې پړق چې تر کیسې شیخ به کړی و. جنرال صاحب نر سړی پښتون سړی د امارت ته وختو د اسلام دغه د جمهوریت ته وختو چې پیژنم چې کومه خبره چې کړې د خپل پر خبره درېدلې افرین چې سي در باندې موږ د ګوردو په زړونو کې ډېر ځای لري لیکن یوازینی یو شی دا دی جنرال صاحب دغه شیخ چې دی دغه سم سړی نه دی دغه خلک په جنګ اچي دغه شیخ خلک په جنگ سره اچي جنرال صاحب دا شیخ د باندې مونږ کار روان کړی دا چې افغانستان ته راسي یو ورې زه د جوارو پټي ته ویسم او داسې ښه مضبوط لرګي را سره یي او دغه شپونکی او دا شاهین او یو دوه نور او حقبینه مي دا به زه داسې درته سړی کوم اوس مې لاس نه وررسېږي کامره خلاصه کړه دا کامره په دومره خلاصه کړه نه کامره ولې پرې خلاصه زما خپل عکس دی زما دا کیسه نه ده زه یو ملت یم عوام یم زه چېرته دې چا پلار یم زه مو که زه یوازینی نه زه یوازینی د جنرال صاحب ډېر غټ مینهوال او دی مې خوښ دی دا د خبرې مې خوښ دي د مبارزه مې خوښه ده ارمان چې د دغو څنګ ته داسې یو سم سړی ناست وای شیخه ته نه وای ناست دا به د ګردو هغه د امارات د جمهوریتیانو په زړه کې به لا ډېر ځای درلود ودرېږه دا شیخ خو زه کاته کمه یاره بس خوشحاله شیخ هر څوک شکایت کوي کته سي قسم په خدای جنرال صاحب ګوره دا دی موږ دلته په خارج کې یو د بل شیخ سره څه د نورو د هېڅ شیخ سره زموږ کوم کار نشته جنرال دلته بلم نه اوف دا خو کاته سوس ته مې هم پسې کته کولې شیخه ستا خدای ملا ماته که چې که چېرته سړی راسي تا نه ګیله کوي سړیتوب زده که انسانیت زده که ته ریکویسټ راولېږه یاره څه سولې شیخه سړیتوب زده که ټوله دنیا دې کونه په کونه کړې هر سړی درنه خسکی دې ځان نه جوړ کړی ده څه سولې شیخه شیخ مرور سو یقین مې نسی چې بیا راسي شیخ نه مرورېږي شیخ مې درته په لار نه مرورېږي شیخ نه مرورېږي نه هغه دی ګلان ولي ګلان ونی داسې ګلان شړي چې او شیخ کله مرورېږي تا مانه د لایف ما نه شیخ نه مرورېږي شیخ ډېر غیرتي سړی مصطفی سلام علیکم سلام علیکم څنګه جنرال صاحب وارس کرکټ بریا دې درته مبارک تاسو ته دیم ټولو ته مبارک وسه موږ خو مسافر یو بلای په دا ټیک ټاک کې ګورو چې بریالي سوي دی وکیل نسته وروره وکیل دلته اوچات کم وکیل نه به زه څه شی زده خو نه داسې عالم ده نه مجاهد ده نه کوم بس وای ما خپل مزایل وښوده دا مې د افغاني غیرت دپاره خدای دې دې تا بیخ شین کړي خپل حیثیت یې تباه و برباد زه نه پوهېږم چې ته به کور ورکه هغه باره کې زه بیخي ډېر ښه سړی ده وروره بس موږ دې معاف کړي ډکی به نه پکې و شیخه ته راسه که نه یاره ته اوس چینجي پکې ګورې ښه نور څه غورې دي ښایي ته مسافر یې نو موږ په دا بغل کې یو د همسایه ملک یو بوی ښایي نن به باد سره خپه ول نه په هغه کې نه یو په ایران کې بوی هلکه ځان وساته چې کوم توغندی مغندی در نسي قسم مې دې په خدای که پوتین خو یو وارې بیا وراکه بل وارې چې دا وراکه وروره په 5 روپۍ 15 لیټره تیلو یو دم 1500 ته ورسېده دا وارې که وراو که ولاله للوږې جنرال صاحب یو خبر درته کوم دا د ایران خلک دغونده بیریږي د سهار د ګردو رنګونه هسې تک زیاړ وه تا چې ورباندې په کور باندې مښتی دی ته ورته دو خواته راسئ که نه یاره شیخ څه سو شیخ آرامیتوب مه کوه راجګ شه که نه بیا درپسې درځمه دا یوه دانه څخه مې وپوښتله ما وبېرېدلې ماښام وایي بیخي وبېرېدلم نه اس خو ماته معلوم ده زم په یو ملک کې ومه وروره کانټینر ته چسپکي چا کېږده ټانکر ته چې ډازې وکړه په دې رقم منډې وې چې چا خپله طلا هم له کوره نه وویستلې خو مونږ یو چې اول بام ګورو چې کومې خواته روان ده بیا ځان ته یو سیټ ته کړو دا نه دي والا ګرمې چرې م راټولولې په خدای چې دا بمبار به اوسو ګرمې چرې لا یخې سوې به نه وې پوه شوې
او جنرال صاحب وایي دا د ولس په منځ کې نه ده لګېدلی کوم ګوشه کې وایي لګېدلی نظامي جي کې لګېدلی چی و دا څه شی د ایران باندې چې کوم اټیک وایي سوی و ایران باندې اټیک نه ده سوی هغه کارټون پبجي ده بس ټاسه 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 خبره خلاص د دې هغه خنثی کړه هغه د ده خنثی کړه دا څه رقم خنثی کول دي داسې بېخزان یو بل سره ووایي چې کم از کم یو 2000 خو مړی دی په هوا کې خنثی کړه هغه په هوا کې خنثی کړه بس اوسپنې سره راټولې کې خبره خلاصه سي پرېږده دې خبرو پسې مه ګرځه دا د مونږ بوشکې ولې نه خنثی کېدلې چې ډاس به م ورکړه ورور هغه امریکان چې مریخ ته تللي اوس هم لا په لاره دي او 4 متره باندې کړی و که 4-5 متره باندې مزایل دی و امریکا د ده خوسا کړه او د اسرائیلو خوسا کړه یو هم د تندي ته یو بل سره ونویست هسې بس مونږ دومره مې طبیعت جوړ مالزه سره ونښتل خو یاره ښه نشته هسې ګپ ده د ده په درنالت دا مزایل په غذا کې ولې نه خنثی کېږي خو ورودې لېږي دا د خنثی والا شیان که نه چې هغوی هم خنثی کړي دا منافقت ده رذالت ده قسم په خدای زه څوک په څوک ووهم 32 غاښونه یې تویېږي دا بکسران یو بل سره وهي یو غاښ یې نه ماتېږي هغه جینه به راخیز کې غراز د ریسلینګ هغه نه دي نه یې ملا ماتېږي نه یې سر ماتېږي د اوسپنې په چوکۍ یو بل وهي سرونه نه ماتېږي مونږ چې د دوار ټنټه ورته کش کړو په دې زړه یې بوټ ورنه ننوځي داسې آرامیان دي ته راوله دا بکسران یا ورته افغانستان ته راوله دا ریسلینګ والا چې دلته دا غاښونه درته پیتویو که نه او دنیا ده وروره بس ریسلینګ ده او قصه ده هغه د پاکستان هغه بلاګی څه نومېږي هغه میخ هغه توشکې چې اغوستي بالښتونه خان بابا نه دی ملولي چی شي خان بابا جنرال صاحب د موږ په علاقه کې ما شاهین وروره چیلنج ورکړی خان بابا ته مال صرف کمیس دی وباسه $1,00,000 درکوم دغه چیلنج واخله اوس بیا ورته وایم صرف دا کمیس دا ګریوان دی داسې وشکه او ماته دا غوښه وښیه نسته او خسته که یې دغومره هغه دې کړي دلته منډه که ورلته ته راسه چې زه د یو بیلچه په دې څټ ووهم چې جنرال صاحب د موږ په علاقه کې له دغه پاکستان نه یو کس راغلی و ده بیا دا کراټه کړې و ښه دا خو د دیکاني کې اوبو ته وتلی ده نو زتې داسې دا سوکانې ورته داسې کړي دا سړي نه یې اوبه اړولې هغسې دا چارې ورته داسې کړې چې دې زامې ته یې ویلی د پوه شوې وایي دا د ظالم خو به چارې ویل کوي موږ خو به چارې ویل نه کوو چارې نه په خدای دغه ده دا خان بابا ده او خان بابا ده خېټه یې له دې مخکې روانه ده او بالښتونه ایښي دي چیلنج د خان بابا ستا زړګی جار سم په همغه خپل کور کې دی خالي دا مټه دغسې جیګه که داسې یې که چې زه د تا غوښه او د تا پهلواني وګورم او چرګ راونیسو هوا نه چرګ راونیسو 20 چرګان وخوړه موږ 20 چرګان خورو وروسته بیا پسې یوه 2 کاسه شوروا هم خورو ولا کوم یا ویډیو کړي یا بل پسې یې وخوړه راس دلته افغانستان کې خلک په روژه ماتي کې یو پسه وهي ته وروره ګوله داسې منډې یو 2 دانې هغه لکه ځناور غوندې وکړې ته راسه ته افغانستان ته راسه زه په تا باندې یو کاسه کورت خورم که د مکمل وخوړه بیا د نر بولم 1 کیلو د غوا غوړي درته ویلې کوم ته نر سوې چکه ځه یو ګیلاس په منچکیز وایم یو ګیلاس شین چای دغه ګیلاس دا دی وچې کې بغیر بورې دی چی شي خان بابا خان بابا زه نه لاندې ورته پوخ که نیمه کیلو دی وخوري زه نر بولم چې دی بیا سیخ لاړ شي لاندې ته ورته پوخ که زه ولاکه باندې ورته پوخ کمه ته هغه خپل حال ویلی دی هغه خپل حال ویلی دی پوه شوې وایي زه د چې کوم یوټیوب چینل دی او د چې دغه هغه جوړ کړی دی د ټیک ټاک یې جوړ کړی دی دا د دې په خاطر باندې چې فقط دا نمایش کوي هغه په دې باندې ته پیسې راځي فقط هم دا خبره ده لاکټونه به اچولي دي سړی سرو زر خدای دې بیخ شین که هیڅ د سرو زر لکټ نه لري دا د خالي لستوڼی تر دغه چې پورې جوړ جګ کې بیا یې زه منم چې خان بابا ده هغه پهلوان یې انډیوال و هغه بېچاره یو 2 ساعت پیړې ویلی و پهلوان ټیک ټاکر نه ده جنرال صاحب کوم یو پکې راپورته که نشته
نه وروره ناوخته ده دغه د څکام یوه بجه ده زه به هم تاسو نه لاړ شم خدای پامانۍ به خوب وګورم که کوم کینګ مینګ پکې و ګرګ مرګ موږ راجي کړو دلته وروره ګله هغه بیخي یو شی وخېږي دغه د بل مې درته راجي کړ بالکل 12 دقیقې وي ته پاتې په کابل کې ته پورته کوي او دانه که اوسېږي دا خو خنزا کوي نسته واله کوم یو ما ته خو نه ښکاري دا خو خنزا کوي ورته دا سمره نیکې ستړی مه شې سلام علیکم جنرال صاحب محترم ښه جوړې وعلیکم سلام ښه جوړې خیرات ده دا موزیک د بند که څنګه یې جوړې خو چېرته یې وروره شکر ده والا خیر خیرت مونږ خو اروپا کې یو کوم ملک اروپا زه والا په جرمني کې یم جرمني کې ډېر ښه لوبیا په څو ده هلته ډبه یې لوبیا خو والا په 2.5 یورو ده 2.5 یورو څومره یې پکې ډېره یې پکې یو کس ګزاره پې کېږي والا 2 نفر یو منګه بس ښه صحیح ګزارم پې کېږي والا زنده باد مایان په څو دي والا میان نه خورو خالي همدغه لوبیا هم رانیولې ده همدا خورو نوش جانم جانم بس کله یې غوړو کې پخه کو کله پکې لواب وکړو قسمه قسم خورئ بس نوش جانم زه وروره داسې نر نر غږېږه وروره ووایه زه لوبیا خورم خو دا وراستي په اروپا کې لوبیا دوی قیمته کړله یا مصطفی ورور ته خو دلته لکه شابالا ناستو خبرې دې نه کولې نو بیا دې چی شته هغه کړې ده ور دا نجیب والا راجي کوم که کنځلې یې ونه کړلې خو ښه خبره ده او که ویې کړلې بیا به یې کته کړو ولسمشر نسته یاره ولسمشر پسې خو زه کور ته نه سم تللی